سلامونه ملګرو، نیکې هیلې احترامات. چا چې میټرک کې نمبر یې ښه اخیستی هغوی ته مبارک شه. چا چې بهرحال پاس کړی مې امتحان هغوی ته مبارک شه، او څوک چې فیل شوي نو هغوی ته دا وایم چې ژوند د میټرک په نمبرو نه لسم په نمبرو نه راټولیږي، نه دغه د ژوند اختتام دی، بلکې زه به په لایټه ټونکې یوه خبره درته وکړم، ټولنې خبره، اگر چې دا معیار خو نه دی په کار، خو چا چې ویلی دی لږ ډېر سبق، نو زما غوندې عاجز کس خیر فاتحې له چې لاړ شم زما په اواز باندې چې خدای مو وبخښه لاس به اوچت کړو، نو خلک لاس هم نه اوچتوي بلکې کوشش کوي چې اوایډ کړي. خو چا چې باقاعده سبق ویلی نو د هغوی په مقابله کې هم د هغه خلکو اهمیت ډېر سوی چې ښه ټیک ټاک پیسې ګټلي. اوس دا زه د دې قایل یم که قایل نه یم، خو حقایق دا دي زموږ ټولنه ساختیاتي طور یا سټرکچرلی داسې جوړه ده چې همدغه خلکو عزت دي، هغه خلک مني، خلک یې خوښوي. دا خیر په لایټه ټون کې په سنجیده انداز کې به زه دا ووایم چې په ژوند کې کسبونه، اکتسابونه یا فنون چې کوم دي که نه، فن، هنر، نو د هغې د زده کړې او په هغې کې د کامیابېدو مواقع چې کوم دي نو دا تر 15 کالو پورې نه ودرېږي. بهر ته تګ دی، دلته څه هنر زده کول دي، څه کار روزګار نور، ځان له څه فلم روانول دي، یا په دغه شته نمبرو کې بیا دننه یا په دغه کم نمبرو کې یا فیل شوي خلک دوباره اټمپټس کوي او کامیابېږي. ژوند دی نو کامیابو ته مبارک شه، او ناکام چې دي هغه هم کامیابېدو امکانات ختم شوي نه دي. وی به هاشم مندوخیل ته خصوصي تعزیت.